ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوې ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. موضوع مبارک دی ان حضرت صلی الله علیه وسلم نجاشی پاچا حضرت اصحما رضی الله تعالی عنه چې حضرت جعفر صادق او نور مرګري هجرت حبشو ته کړو چې مخکې ما څه قصه درته کړې وه څو نفره وسړي نران څومره وو چې حبشو ته هجرت کړو ښځې څومره وې شاباس درې اتیا نران وو ښځې ولس دغه چې هجرت ورکړی و هلته د هغه ځکه نه د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته موزې تکې تورې خالص د ویښتانو نه صفا دا راولېږلې د نبي علیه السلام پښو کړې بیا اودس وکړو چې کله بیا د وري اودس کوو مسح یې بیا په هغه موضوع وکړه په اول وار خو مسح نه یې هلته خو په پښې پرېمینځې موزې په پښو کوې بیا چې کله دواري اودس کوو نو بیا یې مسح په هغه موضوع وکړه یو دوم روایت کې حضرت دحیه رضی الله عنه نبي علیه السلام ته موضوع په تحفه کې راوړې او یو قول دا ده چې چوپانه یې هم ورته راوړه فلبسهما حتی تخرقا په ضمیر کې اوس دوه احتمال دي څوک وایي چې هغه موضوع یې پښو کړې تر هغه وخته چې څیرې شوې موضوع ته راجع ده اول ته څوک وایي دا دواړه ته راجع ده خو دوه شی مذکورین شوه موضوع خرقه دواړه یې دومره استعمال کړه حتی چې چیرې شوه تخرق لکه وایي په موضوع کې چې استعمالیږي په جوبه کې هم استعمالیږي خو دا موضوع چې نبي علیه السلام ته په تحفه کې راوړی شوې نبي علیه السلام دا چیړ ونه کړو دا پوښتنه ونه کړه چې دا پوستکی چې موضوع ته جوړې شوي دي آزو کې یا آیا دوی ته طباقت ورکړی شوی ده د شریعت په اصطلاح باندې صفا کړی شوي دي که نه دا پوښتنه یې ونه کړه خو ظاهر اثر د نجاست چې نشته په وچې موضوع دي قابل د استعمال دي دلته اوس دوې خبرې یو د موضوع په وخت کې یو عجب دوه واقعې پېښې شوي دي یو وارې چې دا یو خیلې موضوع چا دلته په تحفه کې رالیږلې وې وایي ده اودس کوو موضوع یې نه وې پښو چې نه وې پښو کولې اودس یې چې وکړو چې ښه یې پښه مبارکه یې پرېمینځله موزه یې پښو کړه دا چا په پښه یې لا نه دا چې په چا په پښه لګیا شو شین مرغه راغی دا موزه یې جګه کړه هوا ته دې غمزه کې نه یې په مځکه وویشته مار ته ووت حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویلې الحمدلله چې خدای متعال زه د ده د شر نه وساتلم اللهم إني أعوذ بك من شر من يمشي على بطنه ومن شر من يمشي على رجلين ومن شر من يمشي على أربعين دا دعاء بل وقت کې بیا داسې واقعه ده چې اودس کوي یوه موزه یې پرې پښو کړه دا بله پښه مینځي چې کارغی ده تور کارغی راټیټ شو دا بله موزه یې جګه کړه او هغه بدبخته کوچه مار هغه یې پوست ته ولوېده نو نبي علیه السلام د دغه نه بعد بیا موږ ته حکم وکړو چې څوک هم چې موضوع پښو کوي په دوی دا ضرور ده چې دا موضوع به یو وارې داسې په شا نیسي داسې بېرته کوي دا دوه واقعې په ده خپله پېښې شوې چې دا ضرور ده چې موضوع به داسې په شا باندې ټکوي چې که مارو داسې شی ورننوتلي وو چې هغه ته ولوېږي دومه خبره دا اول وارې وایي چې نجاشي پاچا موضوع ورته راولېږلې بیا فیر تعقیبیه ورته ذکر کوي فلبسهما نبي علیه السلام پښو کړې حضرت دحیه رضی الله عنه چې ورته راولېږلې یا په یو قول چوپان هم ورسره وه فلبسهما پې د تعقیب مع الوسط دپاره وي دغه کې وایي یو نکتې ته اشاره ده چاته چې څوک شی په هدیه کې په تحفه کې ورکړي نو هغه مهدا له
چا چاته په هدیه کې ورکړی هغه د هغه شی چې د استعمال وي زر دی استعمال کړي ولې چې هغه مهدي هدیه کوونکی په دې پوه شي چې د ما هدیه یې قبوله کړه زړه یې خوشحاله شي موږ خپله وینو ډېر خلک د عوامو کې داسې ورونه شته چې ما ته دا رخت راوړي د کالی بیا دا وي دغکې به یې په خپله ګنډې خپل ځان ته به یې ګنډې ګوره چې چا ته یې ورنه کړې خو شوق یې دا یې تمنا یې دی چې دا یې ما شی دی استعمال کړي اوس نو وایي چې د قابل د استعمال شی وي چې اوس بالفعله ګنډلو ته ضرورت نشته پکې هغه ته نشته دستي هغه شي استعمال شروع کړه چې هغه صاحب د تحفې په خوشحاله شي چې د ما هدیه یې قبوله کړه دواړه وایي پې تعقیبیه تعقیب مع الوصل دپاره راوړې نو د دغه د وجې نه هغه ځکه چې د یوه موضوع چې راغلی دستي شروع کړه استعمال دی بل هم چې بیا موضوع کله ورته راغلی درېیمه خبره دا موضوع یې پوه کړې یا دا چوپانه یې واغوسته حتی تخرقا اشاره ده دې ته چې شی تر څو پورې زوړ باید سړی ونه بولي چې شکېدلی دی لکه وایي ام المؤمنین ته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې جامه تر څو زړه مه بوله چې پینه دې نه یې ورکړې چې ګنډلې دې نه بل شی دې نه ور ګنډلې تر څو یې زړه مه بوله نن سبا خو موږ په اکثره خلکو رحمت خدای ډېر ده خو په طالبانو ملایانو بیخي ډېر ده په عمومي توګه په نن سبا کې داسې طالب چې کالي یې پینې ورکړي نن سبا تقریبا ما خو نه دلدلی خو په عوامو کې ډېرو کې دغسې خلک شته غریبانان چې درې پینې څلور پینې ورکړي موږ باید دا منه چې تکبر ونه کړو یو خو دا دی چې خدای پکې سړي ته ورکوي وایي دې کې دا نور د صدقه کوي په غریبانو باندې موږ ته ګنډلي کالي ډېر خلک راولي خو په هر کال کې لاس 15 جوړه کالي زه طالبانو ته حمدالله مولوي صاحب ته یې ورکړم چې څوک شوق لري هغو ته یې ورکړم ذخیره کویم خو که نه پیدا کېده نو بیا د سړی ناشکري او بېصبري نه کوي چې اوس خلکو دغه د نوي کالي دي د ما کالي دومره ډېر وخت ووه شکېدلي نه یي خو په وخت باندې یې موږ زوړ بولو دومره ډېر وخت کېږي چې زه استعمالوم ځکه یې نه استعمالوي چې دا زوړ ده وایي تر څو د شی سړی زوړ نه بولي چې تېرې شوی